دی خوراک درې مرتبې لري، فرض، مباح او حرام. که یو سړی له خوراک نه د دې دپاره خوراک کوي چې دی خپل ځان له چا نه پې وساتي، له هلاکت له مرګ نه وساتي، نو ده ته خوراک و چکاک فرض ده. که یې ونه که مړ سو هلاک سو، دا سړی ګناهګار ده، مرتکب د حرامو ده. یو دویم څه ده، دومره خوراک دی وکړه چې ځان دی له هلاکت نه وساته، خو اوس له هلاکت نه تر موړوالي پورې دا خوراک مباح ده. بیا مثلا ځان خو د هلاکت نه وساته، دومره خوراک دی وکړه، اوس له دې نه نیولې تر چا پورې؟ تر شبع پورې، تر موړوالي پورې چې موړ سي، دا خوراک مباح ده. له دې نه فوق الشبع خوراک کول دا بیا طالبانو حرام ده. یو سړی موړ وي بیا هم خوراک کوي، چې دې ته خوراک فوق الشبع وایي، یعنې له موړوالي نه پورته خوراک، دا حرام ده. دوه صورتونو کې جایز ده. ښه یې واورئ، د موږ د احنافو د مذهب ټول علما په دې، نه تنها احناف، نور علما هم وایي چې سړی موړ وي پس له موړوالي نه چې خوراک کوي، دا حرامه ده، چې دې ته خوراک فوق الشبع وایي. دوه صورتونو کې فوق الشبع خوراک جایز ده. یو پیشلمي کې ښه موړ یې، پیشلمي کې بیا خوراک کوي، خو هلته د تا مقصد دا ده چې فوق الشبع خوراک د دې لپاره کوم چې سبا ته روزه کې وږی نسم. دلته بیا څوک ده؟ فوق الشبع خوراک هم جایز د طالبانو جواز لري. یو دویم دا ده چې تا ته میلمه راغلی وي، تا ته څوک راغلی وي؟ میلمه راغلی وي، تا ته میلمه راغلی وي، هغه میلمه ډوډۍ نه یې خوړلي، تا ډوډۍ خوړلي، موړ یې. اوس که ته وایې چې دا میلمه سره ډوډۍ وخورمه، او میلمه سره چې ته ډوډۍ ونه خورې، میلمه تنها ډوډۍ نه خوري، حیا کوي، نو ته د دې دپاره ورسره کښېنې چې دا میلمه خوراک وکړي، اگر چې ته خو څوک یې، خو ته خوراک چې کوي فوق الشبع سوله، خو د میلمه سره یې کوي چې هغه حیا کوي، بیا خوراک نه کوي، دلته هم تا ته فوق الشبع خوراک څوک؟ نو دوه حالتونو کې خوراک فوق الشبع څنګه سو؟ ما سوا له دې نه فوق الشبع خوراک څنګه د طالبانو؟ هغه ناروا او ناجایزه ده. خبر پوه شول؟ نو درې خوراک اسول. له هلاکته ځان ساتل فرض، چې دومره خوراک دی وکړه چې هلاکت هغه سولې، تر موړوالي مباح، له موړوالي نه پورته خوراک کول دا حرام دي طالبان.